سرچینه: افغانستان ملګرو ملتونو ته د پاکستاني بریدونو شکایت کړی. یوې سرچینې بي بي سي ته تایید کړي چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یوې پارلماني کمیټې ته ویلي پر کونړ ولایت د پاکستاني پوځیانو توغندیو ویشتلو په تړاو یې ملګرو ملتونو ته شکایت کړی دی. محمد حنیف اتمر ویلي د پاکستاني پوځیانو د دغو خوځښتونو په تړاو 3 ځلې خپل اعتراض له اسلام آباد سره هم شریک کړی دی. د پاکستاني پوځیانو لخوا د توغندیو تر ویشتلو وروسته د ولسي جرګې د کمیټې مشرانو د افغان حکومت پوځي او ملکي استازي ورغوښتي وو. په هغو بریدونو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 11 تنه نور ټپیان دي. لوړپوړي استازي د ولسي جرګې کمیټې د رئیسانو ځانګړې غونډې ته وربلل شوي وو. دغه غونډه د اهمیت له کبله د تړلو دروازو تر شا او په سري ډول ترسره شوه، خو په غونډه کې یوې سرچینې د ښاغلي اتمر له قوله بي بي سي ته وویل کابل د دې بریدونو په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا رسمي شکایت کړی دی. ښاغلي اتمر دغه راز ویلي په تیرو څو ورځو کې له اسلام آباد سره هم 3 ځلې شکایتونه کړي دي او په کابل کې د پاکستان سفیر هم ورغوښتل شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په دغه ناسته کې دا هم ویلي د پاکستاني پوځیانو د بریدونو په تړاو یې مستند اسناد چې ویډیویي تصویرونه هم پکې اسلام آباد ته ورسپارلي دي. د افغانستان د پوځ لوی درستیز یاسین ضیا په دغه غونډه کې ویلي د دې بریدونو ارزونې لپاره یې یو پوځي پلاوی کونړ ولایت ته استولی دی. ښاغلي ضیا ویلي هر ځل چې د ډیورند کرښې له بلې غاړې د افغانستان خاوره تر بریدونو لاندې راځي دوی یې هم افغان پوځیان د ځواب ورکولو لپاره سمبال کړي دي. د پاکستان غبرګون: اسلام آباد ته ډیری وخت وایي دغسې بریدونه د پاکستاني ترهګرو د خوځښتونو په ځواب کې کوي چې وایي د افغانستان له خاورې فعالیت کوي. د افغانستان ملي امنیت ادارې مرستیال د ولسي جرګې د کمیټې مشرانو ته ویلي د هغه په وینا د لشکر طیبه، لشکر جهانګویي او جیش محمد په ګډون یو شمېر ترهګرې ډلې د ډیورند کرښې شاوخوا کې فعال دي چې په وروستیو کې فعالیتونه هم ډیر شوي دي. له دغسې ناستې یوې سرچینې بي بي سي ته وویل پاکستاني چارواکو افغان چارواکو ته ویلي دغه راز بریدونه د هغوی توغندیو په ځواب کې شوي چې له امله یې په باجوړ کې د یوې مېرمنې په ګډون 4 ملکي وګړي هم وژل شوي دي. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي په وروستیو 3 ورځو کې پاکستاني پوځیانو افغان خاورې ته تر 200 ډیر توغندي ویشتلې چې له امله یې 8 تنه ملکي کسان وژل شوي او 11 تنه نور ټپیان دي. ملګرو دا وه زموږ تازه ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ ځواک ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بله ویډیو ښه وخت.